جی ملګرو تاسو ملګرو ته دغه سټایلیش میسج څنګه کوئ مختلف ډیزاین کې چې کوم دی تاسو ملګرو ته میسج کولی شئ وګورئ دغلته کې په دې ډیزاین کې او د دې نه علاوه چې کوم دی په دې ډیزاین کې د دې نه علاوه چې کوم دی مختلف نور بې شمېره ډیزاین دی تاسو غواړئ نو میسج په دغه ډیزاین کې ملګرو ته کولی شئ د دغه ډیزاین نه چې کوم دی تاسو پیدا اخیستی شئ اوس به تاسو وایئ چې دغه طریقه څه ده مکمل به نننۍ ویډیو کې زه تاسو ته ښیم چې تاسو ملګرو ته دغه ډیزاین کې میسج به یې څنګه کوئ دا صرف په واتساپ کې نه بلکې په میسنجر د دې علاوه چې تاسو فون کې کوم تاسو نارمل میسج دی په هغه کې هم تاسو دغه سټایلیش میسج کولی شئ د دې نه علاوه به خبره کوو واتساپ هوم سکرین بیک ګراوند تاسو به څنګه چینج کوئ خپل د واتساپ چې هوم سکرین بیک ګراوند په بیک ګراوند کې خپل تصویر هم دغسې لګولی شئ د دې څه طریقه ده نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته ښیم چې تاسو خپل ملګرو ته سټایلیش میسج به څنګه کوئ هوم سکرین بیک ګراوند به څنګه چینج کوئ په بیک ګراوند کې به خپل تصویر څنګه لګوئ صحیح شو ویډیو اخیره پورې وګورئ نورو ملګرو سره شریک کړئ چینل مو سبسکرایب کړئ ځکه چې کله هم دغه رنګ ویډیو زموږ اپلوډ کیږي نو چې تاسو ته ښه په وخت رسي ویډیو طرف ته ځو چې کوم دی موږ به خپل واتساپ اوپن کړو صحیح شو فار ایگزامپل زه به دغه د ملګري په چیټ باندې به کلیک واخلم ټول نه وړاندې چې کوم دی موږ به زده کوو چې موږ به څنګه ملګرو ته سټایلیش میسج کوو ټیک شو نو د دې لپاره چې کوم دی تاسو په میسج باندې څنګه کلیک واخلئ ټیک شو داسې چې په میسج باندې کلیک واخلئ د دې نه پس چې کوم دی تاسو ته دغلته کې کونه کې یو اپشن ښکاري څلور ټاکې په دې باندې به کلیک واخلئ دې کې چې کوم دی تاسو دلته تاسو ته ښکاري دا ټي فونټ په دې اپشن به کلیک واخلئ د دې نه پس چې کوم دی تاسو ته به سدا شاندې ډیزاین چې کوم دی میسج به میلو شي په دغه ډیزاین کې بیا چې کوم دی تاسو ملګرو ته میسج کولی شئ نو د دې لپاره چې کوم دی تاسو د کم ډیزاین خوښ وي کم سټایل خوښ وي نو په هغې باندې کلیک واخلئ او د دې نه پس چې کوم دی فار ایگزامپل تاسو داسې میسج ملګري ته ټیپ کوئ نو میسج سټایل چې کوم دی څه په داسې ډیزاین کې به شوی وي د دې نه پس چې کوم دی په دویم مې کلیک واخیستو وګورئ د دې ډیزاین چې کوم دی چینج شو د دې نه پس چې کوم دی په دې بل مې واخیستو اوس وګورئ د دې ډیزاین بل شانې شو د دې نه پس په دې بل مې کلیک واخیستو دغسې طریقې سره چې کوم دی تاسو میسجونو سټایل چینج کولی شئ صحیح شو دې کې چې کوم دی بې شمېره ډیزاین دی تاسو پکې خوښولی شئ په دې باندې تاسو کلیک واخلئ د دې نه پس چې کله هم تاسو ملګرو ته میسج کوئ نو ستاسو میسج به سدا شانې ټیپ کېږي نو د دې طریقې سره چې کوم دی تاسو ملګرو ته سټایل کې میسج کولی شئ او چې دغه سیټینګ کله هم تاسو آن کوئ که نه مطلب دغلته کې چې پوینټ د اپشن دی د ګرین کوي د دې نه پس چې کوم دی که تاسو هر یو اپلیکیشن نه میسج کوئ نو میسج چې کوم دی دغسې سټایل کې کولی شئ اګه ستاسو د فون نارمل میسج وي هغې نه هم تاسو کتی شئ چې په هغې کې هم کله تاسو بیا میسج کوئ وګورئ دغه اپشن چې کوم دی دا پکې شو شوي دي په دې سټایل کې چې کوم دی بیا تاسو د دې نه هم میسج کولی شئ ټیک شو د دې نه علاوه چې کوم دی که په میسنجر کې بیا موږ وګورو نو په میسنجر کې هم موږ په دې سټایل کې میسج کولی شو دا د اپشن تاسو ته ښکاري سټایل چې کوم دی د میسج چینج شوی دی د دې نه علاوه موږ خبره کړې وه دا واتساپ هوم سکرین بیک ګراوند دا به موږ څنګه چینج کوو نو د دې لپاره چې کوم دی هم سمپل موږ واتساپ ته راشو او د دې نه پس چې کوم دی تاسو ته به دلته ښکاري دا 3 ډاټ په دې باندې به کلیک واخلئ او د دې نه پس چې کوم دی دلته به تاسو ته ښکاري چیټ ډیم په دې باندې کلیک واخلئ د دې نه پس چې کوم دی دغه بیک ګراوند چې کوم دی تاسو خپل په چیټ کې یوز کولی شئ صحیح شو فار ایگزامپل زه به دغلته کې نه دغه کلیک کوم او د دې نه پس چې کوم دی که تاسو چیټ ته راشئ واپس هوم سکرین بیک ګراوند چې کوم دی نو هغه چینج شوی دی د دې طریقې سره تاسو مختلف بیک ګراوند د دې ځای نه کولی شئ خپل چیټ له ټیک شو دغلته کې که تاسو راشئ د دویم کوم اپشن دی په دې باندې چې کلیک واخلئ د دې ځای نه بیا مختلف قسم بیک ګراوند چې کوم دی تاسو چې وګورئ چې کوم ستاسو خوښ دی خپل خوښ حساب سره د دې ځای نه تاسو چوز کولی شئ د دې نه علاوه موږ هوم سکرین بیک ګراوند کې موږ خپل فیک سټوري هم لګولی شو نو د دې لپاره تاسو ته به سر باندې ښکاري چوز فرام ګیلري په دې باندې کلیک واخلئ د دې نه پس چې کوم دی خپل د ګیلرۍ نه هغه تصویر چې کوم تاسو هوم سکرین بیک ګراوند کې لګول غواړئ د دې ځای نه سلیکټ کړئ او بس ټکې کړئ د دې ځای نه ټیک شو د دې طریقې سره چې کوم دی په بیک ګراوند کې ستاسو تصویر چې کوم دی هغه به شو کېږي نو د دې طریقې سره چې کوم دی تاسو خپل هوم سکرین بیک ګراوند چې کوم دی لګولی شئ خپل تصویر هم پکې لګولی شئ نو دغه ملګرو زموږ نننۍ ویډیو امید ساتو چې دغه ویډیو به مو خوښ شوې که ویډیو هم خوښ شوې نو نورو ملګرو سره ضرور شریک کړئ ټیک شو را روان ویډیو پر راکړئ ماله اجازت د الله په امان